شمالي وزیرستان میرعلی چوک کې د سیاسی اتحاد لخوا احتجاجي مظاهره شوې ده چې پکې ګڼ شمېر ځوانانو او مشرانو برخه اخیستې ده د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د افغانستان نه د شمالي وزیرستان کډوال په سملاسي توګه سره د څاروو او ګاډو بیرته را واپس کړی شي او چې د شمالي وزیرستان کمې 19,000 کورنۍ بنو لکي مروت او د پښتونخوا په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي هغوی د کلیر وزیرستان ته زر تر زره واپس راوستی شي او بل د ضرب عذب عملیاتو نه وروستو چې انتظامیې کم کرپشن کړی دی او سکیمونه یې په نغدو روپو باندې خرڅ کړي دي د هغې دپاره د انکوایری مقرره کړی شي شپې نه بجې نه بعد نشه ګرځېدلی دا معامل دی دا د معامل خبرې دي دا خبرې نه دي دا نقصان دي دا پالیسي دا چینج کو دې خلکو سره دا مینه وکړو پاکستان جوړ کړی چا دی دی نن ورځ د پالیسي غلطه لګیا کړي دي او غلطه خبرې شروع کړي دي خلک نفرت پیدا کوي ته نن وګوره و هندوان ته لیاره ورکوي ټولې پښتانه په افغانستان کې پروت دي د مو آی ډي پي دي وزیرستانیون دي مسلمان دي د وزیرستان دي پاکستانیون دي کلمه وایي اته لیار نه ورکوي د مو روزګار چې د افغانستان سره دی زمره د میرعلی میرنشاه بودوي نن یې وګوره نن د دغه روزګار تو ختم کړی دی ونه هندوستان ته ورکوي هغه طرفه دهشتګر نه دي هغه طرفه دهشتګر دي وروستو د اسسټنټ کمشنر میرعلی یوسف کریم او تحصیلدار حبیب الرحمن پر راتلو دغه احتجاج په جرګه باندې بدل شو په دې موقع مشرانو ته اسسټنټ کمشنر ډاډګیرنه ورکړه چې د وزیرستان د خلکو ستونزې به دوی لوړپوړیو چارواکیو ته راساوي او په سملاسي توګه به یې د حل کولو لارې راوباسي د کیمرامین افتاب خان سره ګوهر وزیر خیبر نیوز شمالي وزیرستان